راځئ چې په دې ویډیو کې د اطلاعنامې درجه بندي کامیاب او ناکام په اتومات ډول په ایکسل کې زده کړو. د مې پاکو او مساوي علامت مې ولیکو. نو د دې لپاره زه اف فورمول کاروم. ټاپ بټن مې ووهله، قوس شروع شو. اوس به ورته دا خانه انتخاب کوم چې کوم کې فیصدي ده. نو شرط به ورته څه ږدمه، که چېرته دا خانه لویه وي یا هم برابره وي د 80 یعنې 80%، نو که چېرته دا شرط یې پوره کړی و نو څه ورته ولیکه، کامیاب. نو ډبل کوټیشن لیکم او بیا ورته لیکم کامیاب، بیا ویرګول. که چېرته دا شرط یې نه و پوره کړی نو څه به ورته ولیکو، ناکام. ډبل کوټیشن ناکام، ډبل کوټیشن. اوس به پرانتیز بسته کو او انټر به ووهم. نو اوس تاسو وګورئ چې دا زه 80 کړم دا به کامیاب شي، او که چېرته یې 9.50 کړم نو ناکام. نو دا مونږ یوازې د کامیاب او ناکام لپاره ولیکل. انشاءالله بله ویډیو کې به نور درجه بندي هم ورکو، لکه الف با او داسې نور. نو د دا ډول ویډیوګانو لپاره زما اکاونټ فالو کړئ. البته لایک او شیر مو هېر نشي. ښې چارې.